السلام علیکم ګلونو لیدونکو په دې هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ او د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ خوشحاله آرامه سوکاله اوسئ او هغه هیوادوال مو چې ناروغان دي هیلهمنده یم د الله پاک په دربار کې دعا کوو چې عاجله روغتیا ورته نصیب شي. هغه کسان هم چې په ژوند کې ستونزې مشکلات لري دعا کوو په ګډه سره چې ستونزې حل شي. تاسو ټول ته راغلاست وایم قدرمن لیدونکو زما د یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته او دغه ویډیو مو هم د پخوانۍ ویډیو په دوام باندې ده د هرات د زلزلې ځپلیو لپاره چې کوم کمپاین ما او خوان می پلار اچولای و د هغه په دوام باندې لنیک مرغه زموږ جنو دوستانو جنو هیوادوالو له هیواده بهر له موږ سره نقدي مرسته کړې دي. اوس هم زه او قیجان په ګډه سره روان یو چې هغه پیسې واخلو او بیا به د کابل ښار منډي سیمې ته ځو. هغه توکي مو چې په نظر کې نیول دي چې باید د هرات زلزلې ځپلیو هیوادوالو لپاره واخلو ګورو چې څنګه کولای شو چې ښه پر کیفیت چیزونه پیدا کړو او د کوم مقدار پیسې چې دي په همدې پیسو باندې په کوم تعداد همدا توکي کېږي. نو تاسو هم ویډیو تر پای را سره وګورئ دا چې موږ څه اخلو او څنګه بیا هم توانېږو په دې باندې بریالي کېږو چې هغه هرات ته ولېږو څومره به مقدار وي. نو ویډیو تر پای را سره وګورئ. زه به ټول همدغه کومې پوښتنې مې چې تاسو مطرح کړلې چې کوم توکي به اوسي په کومه لار به موږ هرات ته لیږدو او چاته بلته توضیح کېږي دا به ټول د ویډیو لارې له تاسو سره شریک کړم. نو ملتیا مې وکړئ. قدرمن لیدونکو عموما چې په دغه سړک یا په دغه مسیر راځي حتما د رابندې سره بندېږي. مطمئن یم چې هیڅ د ورځې داسې ساعت به نه وي او هیڅ ورځ به نه چې په دغه منطقه کې رابندې نه وي. هیله من یم چې حداقل یو د حل لاره ورته پیدا شي ترڅو یو بدیله لاره چې دغه ګڼه ګوڼه د موټرو یا هم رابندې په دغه سیمه کې لږ څه کمه شي. خیر ډېر دې نه کمیږي خو لږ خو دې کمه شي ځکه همیشه په دې لار رابندې زښته زیاته ده. قدرمن لیدونکو بیا هم سلام. مونږ د کابل منډي سیمې ته راغلي یو او دغلته غواړو چې ټیکري واخلو د ښځینه‌و لپاره شالونه البته د یخنۍ لپاره ګرم شالونه. نو دلته شالونه مې واخیستل 100 دانې ګرم ښه ګرم او ښه غټ شالونه مو واخیستل. نو نور هم غواړو چې د نارینه‌و لپاره هم د نشان واخلو. نو تاسو منتظر اوسئ او الله پاک په خپل دربار کې قبول کړي او له خپل ټولو هغه هیوادوالو نه مننه کوم چې د هیواد بهرنۍ پیسې راستولې وي. اساس په پیسو د موږ د ښځینه‌و لپاره هم ګرم د ژمي ټیکري واخیستل او د نارینه‌و لپاره به هم اخلو هغه څه چې ضرورت وي. تاسو ویډیو وګورئ. قدرمن لیدونکو د ویډیو په ادامه چې ما تاسو ته ویلو چې موږ به هم د ښځینه‌و لپاره د سړې هوا لپاره به یو څه اخلو او هم د نارینه‌و لپاره د ښځینه‌و لپاره ګرم شالونه واخیستل چې تاسو په ویډیو کې ولیدل او د نارینه لپاره مو هم دغه ګرم پټوان واخیستل 200 دانې پټو نارینه‌و ته او 100 دانې شالونه او یا هم ګرم ټیکري ښځینه‌و ته مو واخیستل او نور هم وګورو چې څه وسایل اخیستلای شو د کوچني ماشومان لپاره یا د ښځینه‌و او نارینه‌و لپاره. تاسو سره به زه شریک کړم.
محترمو لیدونکو د ویډیو په دوام تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او انشاءالله چې روغ و جوړ اوسئ او صحتمند اوسئ هر چیرې چې یاستئ. تېره ورځ له نیکه مرغه لکه څنګه ستاسو د ویډیو له پیل څخه به مو لیدلي وي تللی وم بازار ته د کابل منډوي سیمې ته او خوشبختانه بریالي شو چې دغه شمېر ټیکري او همدارنګه دغه پټوګان دا موږ واخلو د خپلو هراتي خویندو ورونو لپاره. او بیا هم لکه څنګه چې د ویډیو په لومړی کې مې هم مننه وکړله ځای لري چې اوس هم مننه کوم له خپلو ټولو هغو مهربانه هېوادوال نه چې د هېواده بهر دي او موږ ته یې خپلې مرستې راولېږلې او موږ هم لاړلو د خپلو هراتي خویندو او د خپلو هراتي ورونو لپاره مو دغه ګرم پټوان او دغه ګرم ټیکري واخیستل. بیا هم وایم لکه څنګه چې په نورو ویډیوګانو کې مې ویل دي ښایي کم اوسي ښایي زموږ مرستې هېڅ ونه اوسي ولې هغه خپل احساس چې لرو هغه کوم درد چې یا هم کوم خفګان چې د دغې زلزلې له کبله زموږ په زړونو کې راپیدا شوی دی حداقل ځان ته خو به لږ څه تسلي پرې ورکړو. نو کله چې پرون زه راغلم ډېر په زښته زیاته ستړې شوې وم ونه شو چې پرون ویډیو ثبت کړم او یا هم دغه ټیکري او د پټوان ځای پر ځای کړو. یوازې مې دومره وکړل چې له همغه بوجونو څخه مې راوویستل او دلته مې منظم کېښودلم. د دې لپاره چې ډېری کله زما د رسنیو ملګري چې دي یا هم هغه هېوادوال مو چې په رسنیو کې کار کوي هغوی د کلب غوښتنه کوي نو د هغه لپاره مې غوښتل چې دا ځای آماده اوسي چمتو اوسي د هغه لپاره. او د دې تر څنګ هم تصادف په همغه ورځ چې موږ لاړ سو هغه خپله لومړنۍ مرسته انتقال کو د میدان هوایي په لور تللو هوایي ډګر په لورې کوم بوجونه چې وه هغه هم په موټر کې ایښودل چې زموږ خپلوانو یو شمېر نورې جامې هم راوړلې نو امکانات نه و چې هغه موږ په بوجونو کې بسته‌بندي کړو په بوجۍ کې ځکه تاسو خو ولیدل په مخکینی ویډیو کې چې هغه ټول وزن کېدل او وزن شوي وه. البته اول خو ډېر خوشحاله یم چې موږ په دې بریالي شولو چې هغه ټول په هوایي لاره ولیږو او ځای لري چې یوه خبره سپینه کړم. ځینو دوستان ووایي چې هوایي لارې لګښت ډېر دی او تاسې اسراف کړی او دغه پیسې چې تاسې مثلا دغه وسایلو په انتقال کې ورکړلې وې دغه باید هرات ته هلته یو چا ته توضیح شوی وای. باید دا خبره واضح کړم چې موږ په هوایي لاره چې خپل دغه مرستې انتقال کړلې موږ مجاني یا فری یا مفت مو انتقال کړلې موږ پیسې نه دي ورکړې. سباون مومن او د هغوی سره همکار چې لاړ 60 کیلو خو هغوی حق درلود چې وزن انتقال کړي او تقریبا 180 کیلو له موږ سره د آریانا هوایي شرکت مسئولینو مرسته وکړله کور یې ودان الله پاک دې اجرونه ورکړي. دغه زموږ د هېواد یو په ټوله کې د هر هېوادوال درد دی او د ټولو په ګډه باید ورته کار وکړو. نو دوی هم هغه خپل مسؤلیت ادا کړل او زموږ مرستې مجاني یا هم مفتې یا فری پرته له دې چې پیسې لګښت واخلي انتقال یې کړلې. نو هڅه به کوو ګورو چې دغه دویمه مرسته چې دا څنګه موږ انتقال کړو. بیا هم کولی شو چې هوایي لار څخه موږ سره څوک مرسته وکړي چې موږ دغه مرسته انتقال کړو او که نه وي بیا به یې ځمکنۍ کوم ترانزیتي موټر چې دی بیا به زه د هغوی سره خبرې وکړم او د هغوی په لاس به زه انتقال کړم. نو یوه ورځ تېره شوله ځکه پرون واقعا ډېره زیاته ستړې وم په منډۍ کې ډېر زیات وګرځېدلو تر دې لپاره چې پیسې خو سمه ده چې نور چا رالېږل دي ولې دا زموږ مسؤلیت کېږي چې باید په اخلاص سره هغه مصرف کړو. دا نه چې پیسې د بل چا د جیب نه دی موږ یې هم لاړ شو همه قیمتي دوکانونو ته او یا هم داسې دوکانونو ته چې په ښه لوړ قیمت باندې وایي موږ د هغه ځای نه خریداري وکړو. همدغه ټیکري همدغه پټوان ښایي شاید هر یو ما په 10-15 دوکانونو کې بیه کړي اوسي هر یو سره مو بیه‌بازي کړي اوسي بالاخره چې په یوه دوکان کې سره روغه وکړله او حاضره شوم چې دغه واخلم. د دې لپاره چې هر څوک خپل مسؤلیت تر خپله حده باید په خپل اخلاص او صداقت سره مخې ته یوسي. هغه کسان چې دغه مرسته رالېږلې وي سمه ده چې موږ سره نه وو ولې الله پاک د ټولو په سر حاضر او شاهد دی او هر هغه کړنه چې موږ په ژوند کې ترسره کوو هغه الله پاک په خپل دربار کې ویني او زموږ په اعمالو کې هغه لیکي. خو خیر په دې برخه کې به خبرې نه اوږدوم. دویمه ورځ ده او وخت کم دی هره شیبه نه باید زه استفاده وکړم. نو یو ګیلاس چای مې ځان ته راوړ ګرم ځکه چې هوا یخه ده زموږ دغه کوټه چې ده نسبتا یخه ده زموږ کور سایروخ ویل کېږي په اوړي په موسم کې د ګرمۍ نه طاقت هم نه کېږي مري مخامخ او د ژمي
په موسم کې بیا متاسفانه هوا کې ډیره سړه ده او مر نشته. حتی دغه 2-3 شپې کېږي زه د موسی جان او د هورې لپاره د شپې لخوا نه یو څو دقیقې برقي بخارۍ یا ګازي بخارۍ لګوم چې لږ څه د اتاق هوا نسبتا ګرمه کړي، تر هغه څه بیا به مرکز ګرمۍ لګي. مرکز ګرمۍ ته تر اوسه وخت شته، خو دغه اتاق هم بیا چې دغه جامې مو پکې ایښي دي دا بیخي بیا یخ دی ځکه چې 2 طرفه کړکۍ لري. نو دغه لپاره خو خیر د خپلو هیوادوالو لپاره مو چې هر څه وکړو، یخنۍ هم زغمو، ګرمي هم زغمو، ستړیا هم زغمو، صرف دا چې الله پاک زموږ اجرونه راکړي او زموږ د هیوادوالو مرستندوی اوسو. بیا هم وایم قدرمنو هیوادوالو که د هیواده دننه یاستئ یا د هیواده بهر غواړئ چې خپلې مرستې له موږ سره شریکې کړئ تر څو موږ خپلو هراتي هیوادوالو ته ولیږو. زموږ ادرس تاسو په چوپړ کې دی، کولی شئ چې د یوټیوب لارې څخه کومنټ وکړئ او یا هم زما فیسبوک پاڼه، زما انستاګرام پاڼه، دواړه زما خو نامه دي حسینه همدرد. زما ټول ادرسونه په یوه نام دي، جعلي نومونه نه لرم یا مثلا اضافه لقبونه نه لرم. فیسبوک پاڼه مې، انستاګرام، ټیک ټاک، یوټیوب ټول حسینه همدرد. همدغه یو ادرس نه ما پیدا کولی شئ مسیج وکړئ تر څو وکړی شو په ګډه سره لاس په لاس له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. خدای مو کړی داسې نه چې نن هغه وضعیت چې په هغوی دی سبا په موږ هم اوسي. بیا به نو ډېر شرم وي چې موږ تقاضا دې ولرو چې نور موږ سره مرسته وکړي، حالات چې نن موږ په بده ورځ کې د هغوی لاسنیوی نه ده کړی. او یو ځانګړې هیله کوم، خواهش کوم، هر څه چې تاسو ورته وایه زه به یو وړوکی ویډیو هم جوړه کړم خپل فیسبوک پاڼه کې به شیر کړم. زه یې دغه لپاره چې دغه وخت نه چې ما دغه کمپاین شروع کړی دی په فیسبوک کې چې هر هیوادوال ماته مسیج کوي، البته ریکوست کوي زه قبلوم د دې لپاره چې ښایي هغوی به وغواړي چې مرسته وکړي. ولې هیله کوم بې ځایه زنګونه په مسنجر کې مه وهئ، بې ځایه مسیجونه مه کوئ. زه اصلا وخت نه لرم، اصلا علاقه نه لرم او خدای دې وکړه چې یوه میاشت مو کول هم تاسې متواتر هر دقیقه مسیج مو راسي، زنګ مو راسي، زه ځواب نه درکوم. د دې لپاره چې زه ډېره زیاته مصروفه اوسم، که مصروفه هم ونه اوسم یعنی تاسو هر څنګه فکر کوئ علاقه نه لرم، ضرورت نه لرم چې د چا بې ځایه مسیجو ته ځواب ورکړم. کولی شئ چې دې لپاره چې وخت مو تېر کړئ یو بل بېکاره کس ځان غوندې پیدا کړئ، هغه ته مسیج وکړئ. راځئ دغه فرهنګ نور نو د فیسبوک څخه د انستاګرام، ټیک ټاک، یوټیوب هر ټولنیزه رسنۍ چې ده هغه په سمه توګه استفاده زده کړو، هغه د استفادې آداب او نزاکت اول زده کړو. باور کې زه ډېره یعنې ځینې وخت دومره سم چې د څو شېبو لپاره بیخي پښیمانه سم له خپلو دغو ښو کارونو څخه چې نتیجه یې دا ده چې هر دقیقه مسیج وسي، هر دقیقه زنګ وسي، بیا نو چې زنګ هم وهي خو یو وارې پې قطع کړه، 2 دفعې پې قطع کړه، په دې معنا چې جانب مقابل نه غواړي تاسو سره خبرې وکړي. خو که خبره لرئ، که غواړئ چې مرسته وکړئ یو مسیج وکړئ له سره تر آخر سلام زه فلانه یم د فلاني ځای څخه غواړم دغه مرسته وکړم. خلاصه دا نو څه معنا لري چې تاسو زنګ وهئ بیا ځئ تاسو بدتره شلاین قطع کړم. خپل وخت هم ضایع کوئ، د ما وخت هم ضایع کوئ، یو اضافي سردردي یو چاته پیدا کوئ. نو هیوادوالو هیله مې ده، ځانګړې مې هیله کوم له ټولو خپلو خویندو ورونو څخه چې اضافي زنګونه مه وهئ، مسیجونه مه کوئ. دا چې زه ستاسو ریکوست اوکې کوم، ستاسو بلنه قبلوم، هماغه مننه ده. هېڅ ضرورت نشته چې دویم ګشتي تاسو مسیج کوئ چې ډېره مننه ستا جانې چې زموږ بلنه دې ومنله. نو کور ودان خیر اوسئ. په ټولنیزه نړۍ کې ټول زما خویندې ورونه دي او زه ټول ته په ډېره درنه سترګه ګورم. نو د همغه لپاره وایم چې هیله کوم د یو چا له ښو څخه منفي استفاده مه کوئ او دا مطمئنه اوسئ چې دا خو 2-3 ورځې کې چې البته ما دا 1.5 هفته کې چې دغه کمپاین شروع کړی ده، 1.5 کال هم چې تېر سي او متواتر یو نفر زنګ وکړي، مسیج وکړي، زه نه چاته ځواب ورکوم، نه مې آی ډي خرابوم، نه مې شمېره تبدیلوم، نه ښه نه بد. یعنې تاسو خپله ستړي کېږئ. نو هیله کوم ډېر خواهش کوم چې اضافي زنګونه مسیجونه مه کوئ، څوک ځواب نه درکوي. ځکه چې زه موخه هدف مې صرف همدا ده چې زه په خپل کمپاین باندې فوکس ولرم، د دې ترڅنګ خپل ژوند ته ورسېږم، وظیفه لرم، د کور مېرمنه یم، د کور کار کوم، اولادونه لرم، ماشومان لرم، میمانداري د هر څه شته. نو هیله کوم اضافي مزاحمت مه کوئ. نو لیدونکو راوباسو له خیره په ګډه سره دغه ټیکري به هم پلاستیک کړو او دا پټوګان مې هم پلاستیک کړو. پرون ورځ مې بیا پلاستیکونه هم واخیستل. دا خو هغه پخواني پلاستیکونه پاتې دي، دا لږ غټ دي. په دې کې به دغه پټوګان کېږدو او دغه مې بیا یو شمېره واړه واخیستله، په دې کې مې بیا ټیکري کېږدو. دا ډېر ښه دي. نو پیل وکړو په خپل کار.
لیدونکو د پلاستیک چې ده یا د خلطه د پټوګانو لپاره وړه ده. هغه بل څه لږ ما سره وه، دا ډېر ښه منظم کې راغی. نو زه به اوس ټیکري پکې کېږدم ځکه دا ما ټیکري لپاره وړي وه. نو بیا به قاضیان سره مشوره وکړم چې که ضرورت وه شاید د ایله همدې کې بس شي، ځکه دا پلاستیک خو موږ ته کار کېږي، نورې جامې هم که اوسي. بیا به نو د پټوګانو لپاره بل واخلم. موسږک هم راویستم. قدرمنو لیدونکو موسږک هم راویسته او ښه خوشخویه دی. خدای شکر. دا هم موسږک ډېری دوستانو مسیج کړی چې ولې موسی موږ ته نه راښکاره کوي او د موږ زړونه دې وایي اوبه کړل چې موسی د یو کونج کې اچولی اوسي. نو خالګانو یې د موسی د لیدو غوښتنه کړې وه. راغله دا هم موسی خاله ته سلام واچوه. سلام خالګانو ښه یې؟ دا موسږک دا به مور سره یو ځای کمک وکړي. راځه بچه لږ راکښېنه.
بالاخره قدرمون لیدونکو زموږ دغه شالونو یا هم ګرم ټکریو پلاستیکول خلاص شوله. دغه هم وروستی شال یا وروستی ټکری بدل خیره. خلاص شوله پلاستیکولې او انشالله زه به بیرته په همدې خپل ځای کې کېږدم. موسی جان هم ورو آیا وی تاسې راځئ. نه ولې موسی بس نارامي ډېره شوله، علامت هم نه درڅل کېږي. بس 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 بچی مې ولې البته د کوټه هم لږ یخه ده نو د هغه لپاره لاس یخ شوي دي. لاس یخ شوي نو زه به موسی جان هم بلې کوټې ته بوځم ځکه دلته واقعا هوا یخه ده او پسته پسته چې ډېر وخت پکې تېر کړي بیا یې ډېره یخېږي ډېره یخېږي. د موسی جان څلور میاشتنیتوب مې هم لیدونکو ونه نیوه که نه هماغه د څلوېښتۍ نه او د لومړۍ میاشتې نه ما د موسی جان هره میاشت چې پوره کېږي بیا ورته یو ښکلی کیک راوړم. البته کیک خو بیا زما او د هورې جانې نصیب کې کېږي خو خیر د موسی جان لپاره یو لمانځنه کوم ولې متاسفانه څلور میاشتنیتوب یې په داسې وخت کې پوره سه چې هیڅ وایي هغه هر څه د ښه د خوشحاله زړه نه کېږي. نو زما خو هیڅ زړه نه کېده واقعا ډېره سخته ده راته او دا حالت کله چې راپیادېږي زموږ د هېوادوالو نو د هغه لپاره څلور میاشتنیتوب مې هم ونه لمانځه. خیر که ژوند وه بیا به یې پنځه میاشتنیتوب به یې د څلور میاشتنیتوب سره یو ځای ولمانځم دواړه به یو ځای ولمانځم. صحیح ده ته نه خفه کېږي؟ نه بچې ته مه خفه کېږه. نو خدای دې ټول ماشومانو ته سره له زما له دواړو اولادونو هورې جان او موسی جان اوږد عمر د برکت څخه ډک عمر او خوشحاله ژوند ښه تربیه ښه روزنه ورپه نصیب کړي چې نیک صالح او نیک عمله واوسي. ځانګړې مننه کوم همیشه له هغه وخت نه چې موسی جان نړۍ ته راغلی هورې جانه همیشه چې زما قدرمن دوستان او ملګري په ټولنیزه نړۍ کې ده او په زه کله چې د موسی جان یا د هورې جان یا زموږ د فامیلي عکسونه ږدم په انسټاګرام فیسبوک کې یا په یوټیوب کې کله چې زه ویډیو اپلوډ کوم نو ډېر دوستان دعا کوي د خیر ژوند د نیک ژوند دعا کوي موسی جان هورې جانې ته. نو الله پاک دې په خپل دربار کې قبول کړي چې هم هورې جانه هم موسی جان نیک صالح او نیک عمله واوسي او د دین او د وطن خدمتګاران ورنه جوړ سي. نو زه به لیدونکو زر زر دغه شالونه به دلته په ځای کړم ځکه چې کوټه ټوله کوټه یې ونیوله بیا به نو انشاءالله زه لاړ شم موسی جان به لږ بیده کړم بلې کوټې کې او بیا به له خیره وګورم چې څه وخت کولی شم نور پلاستیکونه راوړم یا په همدې پلاستیکو کې مې ښودل بیا به انشاءالله د پټوګان هم په پلاستیک کې کړم. ته یو دقیقه نور هم صبر کوې یو دقیقه. موسی جان ډېر په بغل کې عادت شوی دی ځکه د هماغه لپاره چې یو دقیقه یې په مځکه واچوي نهایت یو نیم دقیقه ګزاره کوي نور نو خپل غږ جګوي نور ګزارې نه کوي خبره اوري. یو دقیقه ما هم دلته سر بکیده یو دقیقه.
بالاخره ټول پټوان چې ما تاسو ته ویلي وو دا مو پلاستیک کړله. تاسو به وینئ زما په بګراوند کې هم پټوان او هم ګرم شالونه. نو اوس به زه او قاضیان په ګډه سره دا په بوجونو کې بسته‌بندي کړو او انشاءالله ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې بیا به انتقال کړو. ښایي د زمیني لار څخه موږ دا ځلې ولېږدوو. نو هغه موټر چې هرات ته ځي هغوی ته به واوړو، د هغوی اډې ته ور وبسپارو او بالاخره هرات ته به انشاءالله انتقال کړو.